نیکست ما سره لیو ټیپ دی. لیو ټیپ کې پوره زیات انفارمیشن موجود دی. کوشش وکړو چې دغه انفارمیشن فول وایو او زر تر زر وایو. فرست کمانډ ما سره په دې کې ټیبل ګروپ دی. ټیبل ګروپ ما سره اول کمانډ سلیکټ دی. دلته فار ایگزامپل ودرېدم زه ورته فار ایگزامپل سلیکټ سیل. سلیکټ سیل مطلب دا چې دغه سیل راته سلیکټ کا. سیل سلیکشن به څنګه کوي؟ دغه شان چې علامه راغله تاسو به کلیک وکړئ، تاسو به اتوماتیکلی سیل انتخاب شي. بیا زه راځم زه ورته فار ایگزامپل سلیکټ کالم. پوره کالم راته انتخاب کړه، کالم راته انتخاب کړه. کالم به څنګه انتخابوي؟ چې کله تاسو دغه شان علامه راشي کلیک ور باندې وکړئ اتوماتیکلی به تاسو ته کالم انتخاب شي. نیکست ما سره څه شی دی؟ سلیکټ رو. زه ورته چې کوم سیل کې زه ولاړم دغه موجوده رو راته انتخاب کا. سلیکټ رو باندې به کلیک تاسو به اتوماتیکلی هغه رو انتخاب شي. رو به څنګه انتخابوي؟ چې موږ دغه شان نه واخیستله تاسو به کلیک وکړئ اتوماتیکلی به تاسو ته رو انتخاب شي. بل ما سره څه شی دی؟ سلیکټ ټیبل. سلیکټ ټیبل په تور باندې څه کولی شم چې پوره ټیبل ورته انتخاب کړم. پوره ټیبل ماته انتخاب شو. ټیبل به څنګه انتخاب وم؟ پلس باندې به کلیک وکړم اتوماتیکلی به ماته ټیبل انتخاب شي. نیکست ما سره به دې کې څه شی دی؟ ویو ګریډ لاین. ما خبره ده زه ورته دغه ګریډ لاین راته ختم کا. کوم ځای کې چې بورډر نشته دی هغه ګریډ لاین راته مه شو کوه. ویو ګریډ لاین به کلیک ایسته کړي، دې ځای کې بورډر یې نشته دی نو تاسو ته هغه ګریډ لاین شو نه کو. دې ځای کې شته دی نه راته پرېښود. نیکست ما سره به دې کې بل څه شی دی؟ پراپرټیز. پراپرټیز باندې زه کلیک کوم نو ماته دغه شان وینډو په نظر باندې راځي. دې کې را سره ټیبل ټیب را سره پکې موجود دی، رو ټیب دی، کالم ټیب دی، سیل ټیب دی، ان آل ټیکسټ ټیب دی. ټیبل باندې زه کلیک کوم. زه ورته فار ایگزامپل دغه ټیبل ویت راته وړوکی کا. پریفر ویت باندې به تاسو کلیک کړئ. زه ورته فار ایگزامپل دغه ټیبل ویت راته 15 انچه کا. دا مې اوکې کلیک کړو اتوماتیکلی دا راته 15 انچه شو. بیا رالم پراپرټي ته. زه ورته فار ایگزامپل دا راته انچ کې شو کا کنه پرسنټیج کې ماته شو کو. یعنی تا ته څه وایي؟ تا ته دا وایي چې دا دغه رولر 75.2% دی. زه ورته نه دا راته 100% کا نو 100% اوکې مې کلیک کړو اتوماتیکلی تاسو ته دا دغه رولر په اندازه باندې راغی. بیا زه پراپرټي ته راځم. زه ورته فار ایگزامپل دا راته انچ کې شو کا. انچ مې ورته واخیستو. تا ته وایي چې 6.65 انچ دی. صحیح شو. زه ورته دا راته 3 انچ کا. اوکې مې کلیک اتوماتیکلی ماته دا 3 انچ شي. بیا پراپرټي ته رالم. زه ورته فار ایگزامپل دا راته منځ ته راوله سنټر باندې به کلیک وکړئ. ور باندې کلیک کړئ تاسو ته به سنټر ته راشي. بیا پراپرټي ته رالم رایټ طرف ته راوله. اوکې مې کلیک رایټ طرف ته راشي. بیا پراپرټي ته رالم فار ایگزامپل لیفت خوا ته راوله. اوکې مې کلیک لیفت خوا ته راته راشي. زه ورته فار ایگزامپل د خپلې خوښې بوځم انډینټ فرام لیفت. زه ورته فار ایگزامپل 1 انچ دی دا ماته مخکې لاړ شي. اوکې مې کلیک کړو 1 انچ دا راته د لیفت خوا نه دې خوا ته راغی. بیا زه رالم فار ایگزامپل از ایکوال ټو رینډ مې ورته ولیکل. ته لږ ما انفارمیشن راوستو دا مې ورته انتخاب کړو. لیو ټیپ ته رالم. پراپرټي باندې ما کلیک وکړو. ټیکس راپینګ. ټیکس راپینګ اوس نن دی. نن مطلب دا دی چې څنګه ورسره خط مه راوله. زه ورته څنګه ورسره خط راوله اراوند به ورته والي. اوکې به کلیک کړي اتوماتیکلی به څنګه هم ورسره خط راشي. بیا زه رالم پراپرټي ته. دې کې ما سره پوزیشنینګ دی. پوزیشنینګ باندې ما کلیک وکړو. هوریزنټل ان ورټیکل. زه ورته فار ایگزامپل هوریزنټل څنګه راغلی دی؟ لیفت خوا ته راغلی دی که نه. ورټیکل راته سنټر ته راوله. دې ځای نه هم سنټر ته راوصله. سنټر باندې ما کلیک کړو. اوکې مې ورباندې کلیک کړو. اوکې مې ورباندې کلیک کړو نو ورټیکل راته دا سنټر ته راغلی. زه ورته فار ایگزامپل بیا پوزیشن ته رالم. هوریزنټل راته منځ ته راوله. دلته رالم فار ایگزامپل سنټر مې ورته واخیسته او دا مې فار ایگزامپل ورته لیفت واخیست. دا مې ورته ټاپ واخیسته. اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک کړو نو منځ ته راغی که رانغی. بیا زه پراپرټي ته رالم. پوزیشنینګ باندې مې کلیک وکړو. ریلیټیو ټو مرجن ته په کتو سره سنټر ته راشي. پیج ته په کتو سره که نه کالم ته. زه ورته فار ایگزامپل مرجن ته په کتو سره دا فار ایگزامپل ورته رایټ خوا ته راشي. اوکې مې ورباندې کلیک اوکې مې ورباندې کلیک د خطکش غاړې ته راغلی. زه فار ایگزامپل پیج ته په کتو سره دا ماته رایټ خوا ته راشي. صحیح شو. زه به راشم دې ته د کیبورډ ته پیج والم. اوکې به ورباندې کلیک کړم نو دا ګوره د پیج سره سریښ راغی. دا شان دې نه کېږي. دا راته مرجن واله نو مرجن ته به راته راشي. اوکې مې ورباندې کلیک. نیکست ما سره به دې کې څه شی دی؟ زه ورته فار ایگزامپل ورټیکلی دا ماته کوم ځای ته راوله؟ ورټیکلی دا ورته فار ایگزامپل ماته سنټر ته راوله. اوکې مې ورباندې کلیک اوکې مې ورباندې کلیک اتوماتیکلی ماته سنټر ته راغی که راته رانغی. صحیح شو. بیا زه پراپرټي ته رالم. فار ایگزامپل پوزیشنینګ باندې مې کلیک وکړو. بل اثر پکې څه شی دی؟ ډسټنس فرام سراونډینګ ټیکسټ. دې کې مې فار ایگزامپل ورته لیفت واخیسته. دا مې هم فار ایگزامپل ټاپ ورته واخیسته. دا مې اوکې کلیک کړو. دا مې هم اوکې کلیک کړو. نو تاسو وګورئ دلته ما سره ټیکس کوم ځای کې راغلی دی؟ ټیکس سره فاصله کمه ده. زه هم د ټیکس سره د فاصله زیاته ولري. لیوټ پراپرټیز پوزیشنینګ دې کې ورته فار ایگزامپل دا خو ټاپ خانه دی. ټاپ خانه خو سره ټیکس نشته که نه. ټاپ خانه مو سره ټیکس نشته دی. لیفت خانه هم ورسره ټیکس نشته دی. بوټم خانه ورسره ټیکس دی او رایټ خانه ورسره ټیکس دی. زه ورته فار ایگزامپل بوټم خانه دی 1 انچ وي
او رائټ خانه دی فار ایگزامپل 0.5 انچ وي یعنی نیم انچ اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک لاندې سره 1 انچ فاصله شوله رائټ خانه سره نیم انچ فاصله شوله ورته فار ایگزامپل دا د دغه دراوله برنه سره اوس فاصله نشته دی ورته برنه هم سره فاصله ورکا پوزیشنینګ باندې به کلیک کی ټاپ ته براشي دی ورته فار ایگزامپل 0.2 انچ کا اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک اتوماتیکلی به 0.2 انچ ورته شي به پراپرټي تر علاوه پوزیشنینګ باندې مې کلیک وکړو ته کولای شي چې ته انچونه هم لري ګوره لکه خپل چیرته ولیکو options ما سره بدی کې موجود دي option کې را سره ولا خبره څه ده move with text مطلب دا دی چې فار ایگزامپل ما ټیکس هم انتخاب کو ټیبل مې هم انتخاب کو زور ته چې دا ماته لاندې موو کا نو زه به دا سلیکشن داسې ونیسم او لاندې مې موو کوم څرنګه چې ما لاندې موو کو نو ما سره ټیبل موو نشو موو شو ټیبل نه ټیبل ما سره موو نشو زور ته چې ما سره ټیبل هم موو کا ته براشي ټیبل باندې بودريږي لیاوټ باندې به کلیک کی پراپرټیز ته براشي پوزیشنینګ باندې به کلیک کی موو وذ ټیکس کې به کلیک ولګي دا به اوکې کې دا به اوکې کې اوس که فرضاً مزدا د انتخاب کما او دا موو کوما نو ټیبل به هم سره موو کیږي او را موو کیږي صحیح شو کنه نیکست ما سره بل څه شی دی الو اورلیپ مطلب دا دی که زه فار ایگزامپل راشم ما یو ټیبل دلته راوست انزرټ ته راغلم دا ټیبل ما راوست ځکه فار ایگزامپل دا ټیبل داسې نیسم او داسې موومنټ ورته ورکوم نو اتوماتیکلی څنګه چل کیږي د دې د پاسه نه راځي دې د پاسه نه راځي کنټرول زیډ دا مې ورته انتخاب کړ لیاوټ ته راغلم پراپرټي ته راغلم پوزیشنینګ الو اورلیپ کې به کلیک ولګي دا به اوکې کې دا به اوکې کې بل ټیبل کې به هم کلیک ولګي لیاوټ ته به راشي پراپرټیز دا به هم اراوند والی الو اورلیپ اوکې دین اوکې اوس که ته فار ایگزامپل دا دې د پاسه ږدي نو دې د پاسه به دا کېښودلی کېږي تاسو ورته وګورئ دې د پاسه څنګه کېږي کېښودلی کېږي ځینې دې د پاسې ماته دا نه کېښودلی کېږي ته به راشي پراپرټي ته پوزیشنینګ ته الو اورلیپ نه به کلیک ایسته کړي اوکې دلته به هم راشي دې کې به هم کلیک ایسته کړي اوکې اندین اوکې اوس که ته فار ایگزامپل دا دې د پاسه ږدي دا به دې د پاسه نه کېښودلی کېږي بلکې هغه منځ ته به ځي دا موږ سره په شیپ کې هم موجود دی خو شیپ لا موږ نه دی ویلی ستاسو د پوهې دپاره دلته راځم اګزامپل در کوم دا مې فار ایگزامپل راوسته دې ته مې دا شکل ورکو نو ځکه دا شیپ چیرته راولم فار ایگزامپل دې د پاسه एकदम هم کېښودلی کېږي زه به راشم هلته به کلیک وکړم چې کله تاسو شیپ راولئ نو دې سره فارمټ ټیب هم راځي زه دې باندې کلیک کوم نو به راشم هلته ډایلګ باکس فنکشن باندې به کلیک کوم پوزیشنینګ ته به راشم الو اورلیپ نه کلیک ایسته که اوکې کلیک که دلته مې هم کلیک کو بیا رالم پوزیشنینګ ته الو اورلیپ نه کلیک ایسته که اوکې مې کلیک کو ځکه دا فار ایگزامپل د هغه د پاسه ږدم نو هغه د پاسه به دا نه کېښودلی کېږي ځکه چې دا الو اورلیپ دی بیا دلته رالم پوزیشنینګ باندې مې کلیک وکړو الو اورلیپ باندې مې کلیک ولګاو دا مې اوکې کړو دې باندې مې کلیک فار ایگزامپل پوزیشنینګ ته رالم الو اورلیپ اوکې اوس که زه فار ایگزامپل دا دې د پاسه ږدم هم کېښودلی کېږي صحیح شو دا مې ستاسو د پوهې دپاره یو اګزامپل درکړم بیا زه رالم لیاوټ ته پراپرټیز باندې مې کلیک کړو پوزیشنینګ ته رالم هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست نیکست ما سره په دې کې آپشنز موجود دي دا آپشنز ما سره دلته هم راځي سیل مرجن صحیح شو سیل مرجن باندې ګوره زه کلیک کوم ما خبره ما سره موجود ده بیا هلته وایو پراپرټیز سره رالم بورډر انشري دا به انشاءالله پیج لیو ټیب کې به وایو نیکست ما سره رو دی رو باندې زه کلیک کوم ضرورت فار ایگزامپل دغه رو ته ماته هایټ ورکړه دا هیډر رو چې کومه دی ته ماته هایټ ورکړه ته به راشي رو ته سپیسیفای هایټ 0 انچ ته فار ایگزامپل 0.5 یعنی نیم انچ راته غټ کا اټلیسټ یعنی کم از کم ایگزیکټلی ورته واچ ایگزیکټلی مطلب دا دی چې خامخا 0.5 انچ دی وي دی نه زیات کم دی نه وي اوکې مې کلیک اتوماتیکلی ماته هماغومره راغی بیا پراپرټي ته رالم بل ما سره په دې کې څه شی دی الو رو ټو بریک اکراس پیجز دی مطلب دا دی چې فار ایگزامپل زه رالم هلته ما ټیپ پریس کړم دې ته کې زه فار ایگزامپل لیکل کوم تاسو وګورئ نیم لیکل دلته پاتې شو نیم لیکل به را پاتې شو فار ایگزامپل تاسو یو موضوع شروع کړی وي او تاسو دلته څه انفارمیشن لیکئ هغه انفارمیشن تاسو غواړئ چې په یو پیج کې دې راشي یا دې بره کې راشي یا دې لاندې کې راشي تاسو به راشي پراپرټیز ته رو ته الو رو ټو بریک اکراس پیج ته به کلیک ایسته کې دا به اوکې کلیک کړئ تاسو به اتوماتیکلی هغه هلته لاندې راشي دا فار ایگزامپل تاسو پاک کړئ تاسو به هغه بره ته لاړ شي یا برته اول پیج کې راځي یا ورته دویم پیج کې صحیح شو که نه بیا زه راغلم هلته ودرېدم نیکست ما سره په دې کې څه شی دی ریپیټ از هیډر رو اټ د ټاپ اف ایچ پیج ګوره دا آپشن اوس کار نه کوي ځکه دا آپشن کار نه کوي چې تاسو په هیډر رو کې نه ولاړ هیډر رو کې به تاسو دلته ودرېږئ پراپرټیز باندې به کلیک کوئ دې کې به تاسو راشي ریپیټ از هیډر رو اټ د ټاپ اف ایچ پیج دا ما سره دې ځای کې هم موجود دی ګورئ ورته دلته رالم فار ایگزامپل نیم مې ورته ولیکه پروګرام فار ایگزامپل فی صحیح شو دا راته په دې بل پیج کې رانغی که نه دې بل پیج کې هم راته راوله
تاسو به راشئ لیوټ ته پراپرټي ته ریپیټ از هیډر رو اوکې تاسو چې ګورئ اتوماتیکلی به تاسو په دې ځای کې هم راغلی وي که بل پیج ته راشئ بل پیج کې به هم تاسو ته راځي بل پیج کې به هم تاسو ته راځي بل پیج کې به هم تاسو ته راځي بیا زه راغلم پراپرټیز ته دې کې ما سره څه شی دی نیکسټ رو ته ځي پریویس رو ته ځي فار ایگزامپل دلته ودرېدم ورته ما نیکسټ رو ته بوځه نیکسټ رو ته مې بوځه پریویس رو ته مې بوځه پریویس رو ته مې بوځه تاسو کولی شئ چې مخکې وروسته لاړ شئ او کولی شئ چې د روګانو سایزونه خپلې خوښې سره زیات کړئ کالم را سره په دې کې موجود دی زه کولی شم چې دغه موجوده کالم ویت زیات یا کم کړم زه ورته فار ایگزامپل دغه کالم ویت راته 2 انچ کا اوکې مې کلیک کړ 2 انچ به راته خپله شي بیا زه راغلم فار ایگزامپل نیکسټ کالم ته ځي پریویس کالم ته ځي تاسو کولی شئ چې نیکسټ کالم او پریویس کالم ته لاړ شئ سیل باندې زه کلیک کوم زه ورته فار ایگزامپل دغه کې ما سره دا معلومات دي د دریو سیلونو کې دا راته لاندې یا بره راوله یا ته کولی شئ چې دغه سیلونو سایز هم زیات کړي زه ورته فار ایگزامپل 2 انچ راته کا اوکې مې کلیک اتوماتیکلی به راته 2 انچ د هر یو یا زه ورته فار ایگزامپل دی راته 5 انچ کا اوکې مې کلیک کړو 5 انچ به راته شي یو سل کې دلته ودرېدم پراپرټي باندې مې کلیک کړو فار ایگزامپل دا راته 1 انچ کا اوکې مې باندې کلیک کړو 1 انچ به راته شي ته شو او فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا راته 3 انچ کا اوکې مې کلیک کړ 3 انچ به راته نشي ځکه چې دې سایز هم دومره دی صحیح شوه نو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ اټو فټ وینډو مې ورته واخیستو اوس زه وایم چې دغه سایز راته لږ وړوکی که پراپرټي ته رالم سیل ته رالم انچ کې مې واخیستو ورته فار ایگزامپل دې سایز راته 1 انچ کا اوکې مې کلیک کړو اتوماتیکلی به راته 1 انچ شي ورته فار ایگزامپل اټو فټ ټو کنټینیو ورته واخیستو ورته فار ایگزامپل دغه سایز راته زیات یا کم کا ته به راشئ سیل ته دا ورته 1 انچ والی اوکې به کلیک اتوماتیکلی به تاسو هغې سایز 1 انچ شي بیا زه پراپرټي ته رالم زه ورته فار ایگزامپل دغه راته سینټر ته راوله اوکې مې کلیک کړ تاسو به سینټر ته راشي یا ورته فار ایگزامپل باټم دې ته راوله باټم ته به راته راشي پراپرټي ته رالم آپشن باندې زه کلیک کوم سیل مرجن سیم از د هول ټیبل اوس که تاسو فار ایگزامپل دې ته وګورئ نو دا درې دانې چې دي د بره سره ټچ دي زه ورته یم دغه بره سره لږ فاصله دې ولري زه به راشم پراپرټیز ته دې کې به راشم آپشنز ته سیم از د هول ټیبل نه ما کلیک ایسته کوم زه ورته یم فار ایگزامپل بره سره دي 0.1 انچ فاصله ولري اوکې مې کلیک کو اوکې مې کلیک کو ګوره بره سره هغومره فاصله ولرله که وینې لرله بالکل که ټولو ته انتخاب کړي او پراپرټي ته راشي فار ایگزامپل آپشن باندې ته کلیک وکړي زه ورته یم فار ایگزامپل ټول راته 0.1 کا اوکې مې کلیک کو اوکې مې کلیک کو ټول به 0.1 فاصله ولري زه ورته فار ایگزامپل خپل حالت ته راته راوله پراپرټي ته به راشي آپشن باندې به کلیک وکړي سیم از د هول ټیب اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک کو اتوماتیکلی خپل حالت ته راته راغله دا مې بیا ورته انتخاب کړم دا راته هم خپل حالت ته راوله رو ته به راشي دا ورته فار ایگزامپل 0.5 راته کا اوکې مې کلیک دا ورته 0.5 شي بیا پراپرټي ته رالم سیل باندې مې کلیک کو آپشن باندې مې کلیک وکړو راپ ټیکسټ مطلب دا دی فار ایگزامپل دا درې واړه ته ما انتخاب کو پراپرټي باندې مې کلیک آپشن باندې مې کلیک راپ ټیکسټ کې ما چې کوله اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک کو زه ورته فار ایگزامپل دې کې چې زه کوم لیکل کوم دغه لیکل د بل سیل ته ځي او بل سیل باندې وړي کنټرول زیډ بیا مې درې واړه ته انتخاب کو پراپرټي ته رالم آپشن باندې مې کلیک کو راپ ټیکسټ مې کلیک ایسته کو اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک کو اوس که زه فار ایگزامپل دې کې دغه لیکل کوم نو دغه لیکل به کوم خوازي یا لیکل به د بل خوازي صحیح شو کنه داسې نه دی پکار زه ورته فار ایگزامپل دا درې واړه راته په سیل کې فټ راوله پراپرټي ته به راشي آپشن باندې به کلیک وکړي فټ ټیکس ورته والی اوکې به کلیک کړي اوکې به کلیک کړي اتوماتیکلی به تاسو څنګه شي درې واړه برته خپل سیل کې فټ شي بیا زه پراپرټي ته رالم بله سره آل ټیکس دی آل ټیکس که تاسو یاد شي دا موږ په فایل ټیب کې هم ویلی وو کله چې تاسو یو ټیبل ته یا یو شیپ ته آل ټیکس نه ورکړی نو تاسو ته به دا ایرر شو کېږي چې کله تاسو دا شیر کوئ فایل ته رالم فار ایگزامپل چیک اکسیسیبلیټي باندې ما کلیک وکړو تاسو ته څه وي میسنګ آل ټیکسټ صحیح شو زه رالم فار ایگزامپل دې باندې مې کلیک وکړو لیوټ ته رالم پراپرټي باندې مې کلیک کو آل ټیکس ورته ورکوم فار ایگزامپل کې مې کلیک کو نو ګورې دې نه یو ایسته شو دویم چې دا راته ډیلیټ کړم دغه ټیبل ولې ډیلیټ کړم یعنې څه مشکلات چې تاسو دلته راشي هغه تاسو په دې کې شو کېږي نو همدغه شان آل ټیکس هم ما سره مشکل و او ما سره دلته شو نو دا کلوز کړم پراپرټي ته رالم دا ما سره و ټیبل پراپرټیز نیکسټ ما سره په دې کې څه شی دی ډیلیټ روز ان کالمز زه کولی شم چې په دې ځای کې روز او کالم ډیلیټ کړم او یې راول صحیح شو زه راځم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دغه ځای کې زه ولاړ یم دې ځای کې ډیلیټ سیلز ته رالم زه هم دغه سیل راته ډیلیټ کا خو شیفت سیل لیفت نه راته ډکه کا اوکې مې کلیک کو لیفت نه راته راغله که راته رانغله صحیح شو دې لپاره به زه یو ټیبل راولم زه ورته وایم چې ما ته دغه سیل ډیلیټ کا دلته مې فار ایگزامپل اکسس ورته لیکلی دی
او دلته نشته. زم دغه سیل لا ته ډیلیټ کا دا را ته لیفت نه ډکا کا ته براشي ډیلیټ سیل ته شیفت سیل لیفت اوکې سیل ډیلیټ شولا لیفت نه راته فیل کړه همدغه شان کنټرول زیډ پریس کوم کنټرول زیډ پریس کوم همدغه شان زه ورته چې فار ایگزامپل دلته ما دغه انفارمیشن لیکلی دي دا کس چې دی دا ما ABC ولیکو دلته مې فار ایگزامپل ایکسل ولیکو فار ایگزامپل ایکسس ولیکو زه ورته همدغه سیل ماته ډیلیټ کا د لاندې نه راته ډکه کا ته به راشي ډیلیټ سیل ته شیفت سیل اپ ورته والي اوکې به کلیک کی نو اتوماتیکلی به تاسو هغه سیل ډیلیټ کی لاندې نه بیرته ډکه کی نیکسٹ ما سره به دې کې څه شی دی ډیلیټ انټایر رو الته موجود دی ډیلیټ انټایر کالم الته هم موجود دی زه ورته فار ایگزامپل دغه پوره کالم ماته ډیلیټ کا ته به راشي ډیلیټ کالم فار ایگزامپل تاسو دلته یو کالم راوست فار ایگزامپل دا کالم دی او دې کالم کې تاسو فار ایگزامپل څه شاین لیکلی دی او ته چې دغه کالم زما نه دی پکار دا راته ډیلیټ کا ته به راشي ډیلیټ کالم باندې به کلیک اتوماتیکلی به تاسو دغه کالم ډیلیټ شي که دلته فار ایگزامپل تاسو یو سیل راوستلی دا او تاسو په دې کې فار ایگزامپل دغه رو خالی ده زه ورته چې دا ماته ډیلیټ کړه ته بلته ودرېږي ډیلیټ رو باندې به کلیک تاسو به اتوماتیکلی هغه رو ډیلیټ شي پوره ټیبل ډیلیټ دی ته به راشي ډیلیټ ټیبل باندې به کلیک اتوماتیکلی به تاسو هغه ټیبل ډیلیټ کړي کنټرول زیډ بیا زه راغلم لیاوټ ته انسرټ ابف زه ورته چې له دغه نوم څخه خبره راته یو رو انسرټ کړه دواړو نومونو منځ کې به راته یو رو راشي انسرټ ابف راله که رانله فار ایگزامپل ته ما سره یو ریکارډ پاتې دی دا یو ریکارډ دی دغه نه لاندې راته راوله انسرټ بیلو بیلو به راته یو بل راولي انسرټ لیفت فار ایگزامپل سیریل نمبر د پاره زه غواړم انسرټ لیفت ورته والي سیریل نمبر ورته ولیک انسرټ رائټ فار ایگزامپل فیس د پاره غواړل ته ورته ودرېږي انسرټ رائټ دلته ورته فار ایگزامپل فیس ولیکي بل ما سره څه شی دی مرج مرج د پاره زه راځم زه ورته فار ایگزامپل ته ماته ټوټل دی TOTAL دغه دواړه راته مرج که چې کله تاسو سیل نه وي انتخاب کړي دوه سیلونه درې سیلونه تا نه وي انتخاب کړي نو تاسو ته مرج کار نه کوي زه ورته دا راته مرج کا مرج باندې به کلیک اتوماتیکلی به تاسو ته مرج شي یا زه ورته فار ایگزامپل دغه پوره کالم راته مرج کا و یاد ساتئ کله چې تاسو په وینورډ کې مرجینګ کوئ له تاسو څخه ډیټا نه ریموف کېږي نه ډیلیټېږي بلکې دغه یو سیل کې پاتې کېږي مرج سیل باندې زه کلیک کوم تاسو هغه ډیټا په دغه یو سیل کې پاتې شو یا زه فار ایگزامپل راغلم زه ورته فار ایگزامپل دغه راته مرج کا مرج باندې به کلیک کړي تاسو ته به پاتې شي بیا زه راغلم بل ما سره څه شی دی سپلیټ سیل زه ورته فار ایگزامپل دلته ماته یو کالم راوله هلته راته څه ولیکه پیډ دا راته راوله زه ورته چې دا راته لږ وړوکی که او همدارنګه زه ورته چې دغه کالم راته زه ورته چې دغه سیل راته په دوو برخو باندې ویشه سپلیټ سیل اوکې دا هم راته وویشه دا هم راته وویشه دا دوه مې ورته انتخاب کوم دا هم راته وویشه صحیح شو که نه دې کې زه ورته لیکم چې یس فار ایگزامپل نو دا فار ایگزامپل یس دا فار ایگزامپل یس صحیح شو که نه دغه شان تاسو کولی شئ چې دغه سپلیټ سیل کې زه ورته فار ایگزامپل دغه ټیبل راته په دوه برخو باندې ویشه دا راته اول کس دی دا دویم کس دی صحیح شوه دلته زه ودرېدم سپلیټ ټیبل باندې مې کلیک کړه اتوماتیکلی هغه راته په دوه برخو باندې ویشل شو کنټرول زیډ بیا زه راغلم لیاوټ ته نیکسټ ما سره اټو فټ دی اټو مطلب اتوماتیک فټ مطلب فټ کول دې کې ما سره د درې خبرې موجود دي فرست اټو فټ کنټینټ دی سیکنډ اټو فټ وینډو دی تھرد فکس کالم میت دی دا موږ مخکې ویلي که نه اټو فټ کنټینټ مطلب دا دی چې تاسو به د خط په اندازه باندې ټیبل فټ کیږي اټو فټ وینډو مطلب دا دی چې تاسو ته به د خطکش په اندازه باندې ټیبل غټیږي فکس کالم ویت مطلب دا دی فار ایگزامپل تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به هر یو کالم فکس شي یو کالم به بل کالم کې نه ننوځي لایک فار ایگزامپل زه رالم په دې کې زه څه لیکل کوم نو دې کې یو کالم د بل کالم سره اډجسټ کیږي زه هم داسې دې راته نه کیږي زه بل ته ودرېږم فکس کالم ویت باندې به کلیک وکړم اوس که زه فار ایگزامپل څومره هم لیکل کوم نو دغه لیکل به لاندې راځي یو کالم بل کالم سره به کار نه لري صحیح شو هیټ او ویټ زه ورته فار ایگزامپل د دغه رو هیټ راته زیات کا ته کولی شي چې د دې څخه هم زیات کړي یا ورته کم کړي زه ورته فار ایگزامپل د دغه کالم ویت راته لږ وړوکی کا ته کولی شي چې دغه ویت وړوکی یا غټ کړي ورته صحیح شو که نه نیکسټ ما سره بل څه شی دی ډسټریبیوټ رو اینډ ډسټریبیوټ کالم زه ورته فار ایگزامپل دغه خو راته اول ډیلیټ کا زه ورته وایم چې دغه ویت مې فار ایگزامپل دومره کو دې ویت مې فار ایگزامپل هم دومره کو
او دی ویت زیات دی زه ورته فار ایگزامپل د بعضې کالمو ویت زیات دی بعضو کم دی نو ته به راشي ډسټریبیوټ کالم باندې به کلیک وکړي اټومیټیکلی به تاسو ته دغه کالمونو ویت برابر شي همدغه شان که زه رالم فار ایگزامپل دا مې دا شان راوسته زه ورته فار ایگزامپل دې کالم مې دومره کو او دې کالم مې دومره کو زه ورته چې دغه کالمونه راته ډسټریبیوټ کړه ډسټریبیوټ کالم باندې به کلیک تاسو به اټومیټیکلی خپل حالت راشي یا زه ورته فار ایگزامپل د دې رو سایز مې دومره کو دې رو سایز مې فار ایگزامپل دومره کو دې مې دومره کو زه ورته چې دغه ټولې روګانې راته تقسیم کا او یو منظم ټیبل راته راکا ډسټریبیوټ رو باندې به کلیک کړه اټومیټیکلی به تاسو ته ټیبل ډسټریبیوټ شي نیکسټ مسر الاینمنت دی زه ورته فار ایگزامپل دغه ټیبل راته پوره الاینمنت کا کوم ځای ته راته راوله منځ ته راته فار ایگزامپل راوله لیف خواته راته راوله سنټر کې رائټ خواته سنټر کې سنټر ته همدارنګه سنټر کې لیفت ته باټم کې فار ایگزامپل لیفت ته باټم کې سنټر ته همدا شان باټم کې رائټ ته ټیکسټ ډایریکشن ما سره ته موجود دی فار ایگزامپل دا شان ته واغستو سیریل نمبر مې ته انتخاب کو ضرورت فار ایگزامپل دا ټیکسټ ډایریکشن دی راته په دې شکل باندې راکا دا مرته فار ایگزامپل دومره راوستو او دا راته منځ ته راوله صحیح ده کنه نیکسټ مسره په دې کې بل څه شری سیل مرجن دی سیل مرجن باندې زه کلیک کوم ډیفالت سیل مرجن زه ورته چې دغه سیلونه چې کوم دي دا ټول سیلونه دا نیم دی پروګرام دی فی دی هر یو سیل چې کوم دی دا د بره نه لږ فاصله ولري 0 فار ایگزامپل 1 انچ فاصله دی ولري دا مې اوکې کلیک کو دا اټومیټیکلی به هر یو سیل د بره نه 0.1 انچ فاصله ولري نیکسټ ما سره په دې کې بل څه شی دی فار ایگزامپل باټم نه فاصله ورکې لیفت نه ورکې رائټ نه ورکې ته ورته ورکولی شي 0.08 د دې ډیفالټ سایز دی بیا زه رالم فار ایگزامپل سیل مرجن باندې مې کلیک کو ډیفالټ سیل سپیسینګ زه ورته فار ایگزامپل allow spacing between cells دا مې فار ایگزامپل ورته چک کو زه ورته فار ایگزامپل د هر یو سیل ترمنځ راته فاصله پیدا کړه په دغه بارډرو کې یو ډیزاین به راته جوړ شي 0.02 مې ورته واغېست اوکې مې کلیک کو د هر یو سیل ترمنځ په دغه بارډرو کې سپیس راته ورکړه سیل مرجن باندې مې کلیک زه ورته فار ایگزامپل دغه ډیزاین راته راښایسته کړه اوکې مې کلیک نو اټومیټیکلی ماته دغه شان یو ډیزاین برته راکړي بیا سیل مرجن ته رالم آپشنز ما سره په دې کې موجود دي اټومیټیکلی ریسایز ټو فټ کنټینټ زه رالم فار ایگزامپل دا مې کلوز کو او زه رالم فار ایگزامپل سیل مرجن ته رالم دا مې فار ایگزامپل دې نه مې کلیک کړه دا مې اوکې کلیک کو اوس که زه فار ایگزامپل راشم دا مې دومره کو زه ورته چې دغه ټیکس راته غیر متمازن کو زه چې دا راته اټومیټیکلی ریسایز کا سیل مرجن ته به راشي اټومیټیکلی ریسایز ټو فټ کنټینټ کې به کلیک ولګي دا به اوکې کلیک کړي نو تاسو ته به اټومیټیکلی دا اوس ریسایز شي اوس که تاسو فار ایگزامپل دا خواته ورولئ هم نه به وروستل کېږي که دې خوا راولئ راوستل کېږي خو اخواته ورولئ نو وروستل کېږي ځکه چې هلته ما څه کې چک ولګاو اټومیټیکلی ریسایز ټو فټ کنټینټ کې ما کلیک ولګاو نیکسټ ما سره په دې کې بل څه شی دی سورټینګ دی سورټینګ موږ تاسو ته یاد شي هوم ټیب پیراګراف ګروپ کې ته هم موږ سورټینګ ویلی دی دا هماغه سورټینګ دی دې کې چې کوم آپشنز سو لایک سپریټ فیلډ اټ ټیب باندې ته سپریټ شي کاما باندې که ادر باندې خو دې کې بس تاسو صرف دا خبره کوم چې سورټ بای ان دین بای صحیح شوه زه راځم هلته لږ انفارمیشن لیکم انفارمیشن ما ولیکو د پلس باندې ما کلیک وکړو د رالم لیاوټ ته سورټ باندې ما کلیک وکړو کله مې چې په سورټ باندې کلیک کړ ګوره ماته کالم 1 انتخاب شو زه ورته چې هیډر رو سره کار مل را هیډر رو کې به چیک ولګي مای لیست هاز هیډر رو ګوره کنټری ماته انتخاب شو که اوس زه فار ایگزامپل اوکې باندې کلیک کوم نو ماته کنټری سورت کا فرست ما سره ای والا راغله بیا را سره پی والا او بیا را سره یو والا خو که تاسو افغانستان کالم ته وګورئ د کې فرست ما سره ډبلیو راغلی دی بیا سره ای راغلی بیا ټي بیا آر همدغه شان تاسو پاکستان ته وګورئ د کې ما سره ای راغلی بیا بی بیا ای همدغه شان یو کې ته که تاسو وګورئ اول ما سره بی راغلی بیا سره ای راغلی دی ورته مې اول ته دا کالم سورت کا بیا راته دویم کالم سورت کا سورت ته به راشي اول خو به زه کنټرول زیډ پریس کوم سورت ته به راشي د کې به مای لیست حاضرو د کې به چیک ولګوئ فرست کې به کنټری والی دین بای کې به نیم ورته والی دا اوکې کلیک کړئ ګوره تاسو وګورئ فرست ما سره څه انتخاب شو افغانستان کې هم را سره دا به سورس کې ARTW همدغه شان پاکستان ته تاسو وګورئ دې کې هم اول سره A والا راغله بیا سره B والا راغله دغه شان UK والا ته که تاسو وګورئ اول سره A والا راغله بیا سره B والا سره راغله همدغه شان ته کولی شئ چې آپشنز کې کوما ټیبس ادرس دا هم پکې استعمال کړئ فار ایگزامپل که تاسو ته نمونه لیکلي وي او تاسو کامې ورته جدا کړي وي د کامو په ترو باندې ته به دلته کامه انتخاب کړئ تاسو ته به که فار ایگزامپل تاسو 3 نمونه ورته لیکلي وي فار ایگزامپل کنټري نیم پوسټ او دا تاسو کامه په ترو باندې جدا کړي دي د کامه په ترو باندې که تاسو جدا کړي وي تاسو بلته کامه ورته انتخاب کړئ اوکې باندې به کلیک کړئ تاسو ته بلته هماغه 3 نمونه بیا راشي
نیکست ما سره پدې کې بل څه شی دی ریپیټ هیډر رو دا مو ویلي کنورټ ټو ټیکس زم فار ایگزامپل دغه راته ټیکس ته کنورټ کا کنورټ ټو ټیکس ورته والی زم فار ایگزامپل د ماته کاما واخله او کې ور باندې کلیک کا تاسو ته ټول کاما ته چینج شي که زه فار ایگزامپل سورت باندې کلیک کما مای لیست هاز هیډر رو تاسو سورته وګورئ ګوره څومره ګډوډ ښکاري صحیح شو نو به آپشن ته راشم آپشن کې به کام ورته انتخاب کوم او کې ور باندې کلیک کما ګوره تاسو سورته وګورئ پیراګراف کنټری نیم پوسټ اوس راته صحیح طریقې سره ښکاري صحیح شو نور ته هم دا راته کنټری د لحاظ راته سورت کا زی ټو ای راته که ګوره اول به راته یو کې راشي بیا به راته دا نور راشي صحیح شو که هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست بیا زه راغلم انزرټ ته انزرټ کنورټ ټیکس ټو ټیبل باندې مې کلیک نور ته وایم چې ما سره کامه دا کامه بلته ورته انتخاب کړي اوکې به کلیک اتوماتیکلی به تاسو ته ټیبل ته چینج شي بیا زه لیوټ ته راغلم ما سره نیکسټ فارمولا نیکسټ آپشن ما سره په دې کې فارمولا دی فارمولا ته زه راځم دلته لږ انفارمیشن لیکم نور ته دغه بره چې کوم سیلریان یا ټول راته جمع کا ټوټل ما دلته راک ته به راشي فارمولا ته ګوره سم یې ورته خپله ولیکو سم جمع دپاره استعمالېږي ګوره دې کې ما سره فرست فارمولا ده تاسو چې ولیکو از ایکول ټو سم ابف مطلب دا بره ما ته جمع کا بیا به دې کې ما سره نمبر فارمیټ دی نور ته فار ایگزامپل ما ته په دې شکل باندې راکا بل دې څخه وروسته ما سره پیسټ فنکشن دی اوس ما سره فی الحال فنکشن راغلی دی ما ته ضرورت نشته چې زه فنکشن ورته انتخاب کړم بل ما سره پیسټ بوک مارک دی بوک مارک هم ته اوس وایم دا مې اوکې کلیک کړو اتوماتیکلی ما ته ټول جمع شو او په مغه شکل ما ته راکړو نور ته فار ایگزامپل دا 900 نه دی دا فار ایگزامپل 2000 دی نو ته به دې باندې رائټ کلیک وکړي اپډیټ فیل ورته والی اتوماتیکلی به تاسو ته اپډیټ شي صحیح شو نو ته دا راته کلیر کا دا به راته کلیر شي نیکسټ به زه راځم نور ته فار ایگزامپل دا راته وشماره وای راته شماره ته به راشي دا به کلیر کړي دې به ځای به ته راشي کاونټ به ورته والی چې کاونټ دی واغېسته ته به دې سر کې ته از ایکول ټو ولیکي هلته به ورته ابف والی ای بی او بی ای ابف کې ور باندې کلیک کړه تاسو ته چې دا 9 دانې دي فار ایگزامپل دا دې ورڅخه ډیلیټ کړو دې باندې به رائټ کلیک وکړي اپډیټ فیل به ورته والی نور ته هم دا راته ډیلیټ کړه رائټ کلیک اپډیټ فیلډ تاسو ته بیا وایي چې 9 دانې دي صحیح شو تاسو به د کیبورډ څخه F9 پریس کړئ Alt F9 Alt F9 صحیح شو تاسو بیا دا چې دا 9 دانې دلته به ورته ودرېږو صحیح شو فار ایگزامپل کاونټ مې ورته ولیکه ابف اوکې اوس درته وایي چې 7 دانې دي صحیح شو فار ایگزامپل دا دې ډیلیټ کړو دا دې ډیلیټ کړو ته راغلم ورته دا راته کاونټ کا ابف اوکې تاسو ته وایي چې 7 دانې خانې دي 2 4 5 7 صحیح شو بس دا صرف تاسو ته دا خانې شماري بیا فارمولا ته راغلم زه ورته یم فار ایگزامپل ABS مطلب ابسولوټ ویلیو یعنی که ماینس ورته ما لیکلي وي بره هغې به راته مثبت ویلیو بیرته راکړي بل سره پکې اینډ دی ایوریج دی کاونټ دی ډیفاین دی فالس اف انټیجر میکزیمم مینیمم پروډکټ ضرب دپاره استعمالیږي صحیح شو سم جمع دپاره استعمالیږي ساوند راوند دا به انشاءالله ایکسل پروګرام کې پوره ډیټیل سره وایو دغه شان زه راځم یو ټیبل راولم او تاسو ته د کلکولیشن باره کې نور هم زیات انفارمیشن در کوم زه ورته وایم چې دا دواړه ماته جمع کا صحیح شو ته به راشي لیوټ ته فارمولا ته به راشي او دې ځای کې ګوره خپله راته لیفټ لیکلی دی چې دغه لیفټ راته جمع کا اوکې ورباندې کلیک اتوماتیکلی ماته خپله جمع شو بیا مې کنټرول زیډ پریس کړو زه ورته فار ایگزامپل دغه ویلیوګانې راته جمع کا صحیح شوه ته به راشي فارمولا ته سم به ورته ولیکي رایټ به ورته واخلي کې به کلیک تاسو به اتوماتیکلی دواړه جمع شي زه ورته فار ایگزامپل دا سل دی دې باندې به رایټ کلیک وکړي او اپډیټ فیل به ورته والی اتوماتیکلی به تاسو خپله څنګه شي اپډیټ برته شي نیکسټ ما سره څه شی دی زه ورته فار ایگزامپل ته ما سره دا کوانټیټي د مقدار دی او دی را سره فار ایگزامپل یونټ پرایس دی صحیح شو فار ایگزامپل زه ورته یم چې دا 2 دانې ما اخیستې دي په 300 روپۍ دې ټوټل به څنګه سره راوباسو زه به راشم فارمولا ته دا به ورته پاک کړم پروډکټ به ورته انتخاب کړم او لیفټ به ورته والم صحیح شو اوکې ور اتوماتیکلی ماته دواړه سره ضرب کړه زه ورته فار ایگزامپل یو دانه 400 روپۍ شوی دی رایټ کلیک اپډیټ ته ته وایي چې 800 روپۍ راځي نیکسټ ما سره په دې کې بل څه شی دی زه ورته یم فار ایگزامپل د دغه نه بغیر زه دا استعمالوم صحیح شو فارمولا ته به زه راشم یاد ساتئ کالم نیم ABC کې صحیح شوه دا موږ سره A کالم دی دا را سره B کالم دی دا را سره C کالم دی رو نوم 1 2 3 کې دی رو 1 نوم دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 صحیح شو تاسو اوس خپله ورته وګورئ دا مې فار ایگزامپل ورته پروډکټ ولیکو
دې نیم ما سره څه شی دی A2 دا مې A2 ورته ولیکه کاما دې نوم څه شی دی B2 دا مې ورته B2 ولیکه بریکټ مې بند کړو کې مې کلیک اتوماتیکلی ماته دا دواړه ضرب کړه تاسو غواړئ چې هغه وګورئ Alt F9 به پریس کړئ اتوماتیکلی تاسو ته هغه فارموله په نظر باندې راځي زه غواړم چې دغه شان فارموله ته راولم هلته نه ورځم کنټرول F9 به پریس کړئ کله چې کنټرول F9 پریس کړم تاسو به اتوماتیکلی دغه شان فارموله راشي از ایکوال ټو لیکم دې څه نوم دی A2 ملټیپلای B2 دا مې ورته ولیکم صحیح شو که زه رایټ کلیک ور باندې کوم اپډیټ فیلډ Alt F9 ور اتوماتیکلی ما دې څه ولیکه 800 صحیح شو همدغه شان تاسو کولی شئ چې دا سره جمع هم کوئ همدغه شان تاسو ورته راشئ کنټرول F9 is equal to product left ورته والی صحیح شو رایټ کلیک اپډیټ شو که اپډیټ شو دې باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ کنټرول C دې نه کاپي والی ته کنټرول ویل ته پیسټ کړئ دلته هم پیسټ کړئ رایټ کلیک اپډیټ او دا هم رایټ کلیک اپډیټ یعنی دا چې کوم دی لیفټ کیو دا دواړه سره ضرب کړه لیفټ کیو دا دواړه سره ضرب کوم هغه معلومات تاسو ته راکړه زم فار ایگزامپل ټوټلی ماته تر کا ټوټلی هم تر درکولای شي صحیح شو کنټرول F9 به پریس کړئ از ایکوال ټو سم ابove ورته ولیکئ صحیح شو رایټ کلیک اپډیټ اتوماتیکلی تاسو د دې دواړو جمع درکا دې ټول جمع روباسي دې باندې ډبل کلیک وکړئ کنټرول C کاپی کنټرول V دلته پیسټ کنټرول V دلته پیسټ رایټ کلیک اپډیټ او رایټ کلیک اپډیټ نو ګوره دې ماته ټوټل راکړه صحیح شو کنه نیکسټ ما سره بل څه شی دی زه کولی شم چې دلته پکې بک مارک هم استعمال کړم فار ایگزامپل زه رالم زه غواړم چې دغلته ټوټل راولم صحیح شوه دې باندې ما ډبل کلیک وکړو انزرټ ته رالم بک مارک ته رالم دې ته مې چې ولیکه علي سیلري دا مې ایډ کړ دې باندې مې ډبل کلیک وکړو دا مې بک مارک ورته واغې دې ته مې فار ایگزامپل ولیکه طاهر سیلري ایډ مې کړ دلته زه ودرېږم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل علي اینډ طاهر زه رالم لیوټ ته فارموله ته رالم هلته مې چې ولیکو دا ابف مې پاک کړو بک مارک ته رالم علي سیلري مې انتخاب کړو کاما طاهر سیلري مې انتخاب کړو دا مې اوکې کلیک کړو اتوماتیکل تاسو ورته وګورئ 2.5 جمع 2000 څو راځي 4.5 دا ما سره څه شی پیسټ بک مارک همدغه شانته چې فار ایگزامپل دغه ته یو ډیزاین ورته ورکوم دغه شکل کې ماته راځي کې مې کلیک تاسو اتوماتیکلی په هغه شکل کې راځي تاسو یو بل اپشن درخېم زه راځم ته فایل ته اپشن باندې کلیک کوم کویک اکسس ټول بار ته راځم او دې ځای کې کمانډز نوٹ انیبل باندې کلیک کوم زه بل ته راشم سی به پریس کوم سی مې چې پریس کړم ماته کالکولیټ راغی مې اوکې کلیک کړ دا مې اوکې کلیک کړ ته کولی شې چې کالکولیټ دلته هم استعمال کړي فار ایگزامپل 5 ملټیپلای 5 دا 100 روپۍ راځي دا دواړه ورته انتخاب کړي دې باندې به کلیک کړي چې کله دې په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته څه لیکي the result of the calculation is 25 زه ورته فار ایگزامپل ته ما سره یو عدد 2.5 جمع 2000 چې دا 100 روپۍ راځي دا ورته انتخاب کا او کلیک چې کله دې کلیک کړئ تاسو 2.5 ولیکو همدغه شان که تاسو داسې هم ولیکئ هم یې لیکلی شي فار ایگزامپل 2000 هلته ورته ولیکه دواړه ورته انتخاب کا کلیک تاسو ته اتوماتیکلی څه ولیکي 4.5 فار ایگزامپل تاسو ته یو کوېشن ولیکو میث کوېشن دی فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه کوېشن جواب په MS Word کې پیدا کړم زه باید څه وکړم زه به اول راشم دغه کوېشن ورته انتخاب کړم او دلته به راشم کالکولیټ باندې به کلیک کړم څرنګه چې ما په کالکولیټ باندې کلیک کړ نو اتوماتیکلی ماته ولیکه 26 دغه جواب د کم نه راووته دا بیډماس طریقه استعمالوي BDMAS بیډماس صحیح شوه بی مطلب څه شی دی بریکټس دی डी मतलब डिवीजन M मल्टीप्लिकेशन यानी ضرب A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन صحیح ده کنه دغه طریقه سره استعمالېږي زه راځم دلته د همدې جواب تاسو ته ښیم جمع او منفي به تاسو په لاست کې کوئ پلس یاد ساتئ چې کله ضرب او تقسیم په یو جمله کې راشي تاسو به د چپ طرف نه شروع کوئ ښي طرف په لور صحیح شوه ګوره ما سره څه دی 2 ملټیپلای 12 2 ضرب 12 څلېرویشت ډیوایډ بای 4 زه به دا خپله ولیکم
24 ډیوایډ بای 4 دا څو راځي تاسو به دا ورته انتخاب کوئ د جواب څو دی شپږ دی شپږ بل ته ورته ولیکئ دا ورته خپله ولیکئ 12 ضرب 2 څلېرویشت بیا راته راغله منفي 22 جمع 15 صحیح شوه دا راته داسې شان راغله اوس جمع او منفي ده 3 جمع شپږ 9 صحیح شوه 9 ورته ولیکه 24 minus 22 plus 25 صحیح شو 9 جمع 15 9 او 15 دا کېږي 24 صحیح شو منفي 22 plus 25 دا څو راځي دا راځي 12 صحیح شو plus 25 is equal to this one دا به اوس جمع کو څو راځي دا راځي 30 دا به زه انتخاب ورته کړم موږ ته خو شپږ دېرش جواب راکړم کوم ځای کې غلط شوي وو 3 او شپږ 9 صحیح دی ښه دې به زموږ دلته 25 ولیکئ صحیح شوه دا مو غلط کړو دا به راشي دا به 3 کړو دا به ورته 11 کړو او دا به ورته اوس 14 کړو ګوره هینډ منې چې کله ته یو سوال حل کوې تا نه به خامخا په هغې کې مسټیک کېږي غلطي به درنه پکې کېږي نو همدغه شان څرنګه چې موږ دا ورته انتخاب کړو کالکولیټ باندې مو کلیک کړو نو اټومیټیکلي ماته جواب راوباسو 36 همدغه شان ټیبل کې زه یو بله خبره هم تاسو ته کوم زه رالم فار ایگزامپل دا ټیبل ما راوستو زه غواړم چې د همدغه ټیبل څخه کاپي والم کنټرول به د کیبورډ څخه ونیسم دې بټن باندې به کلیک وکړم کوم ځای کې چې غواړئ تاسو هغه ته کېښودلی شئ فار ایگزامپل زه یم چې د همدغه ټیبل سره سیده راولم شیفټ به ورسره ونیسئ صحیح شوه ګوره ورته کنټرول کلیک شیفټ چې ورسره ونیسئ نو همدغه ټیبل سره سیده راځي صحیح ده هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره انزرټ ټیب ټیبل ګروپ هیله کوم چې څه به پاتې شوي هم نه وي بیا هم څه پاتې شوي وي نو کمنټ باکس کې تاسو راته لیکلی شئ